اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې ملګرو موږ د یوزفل رول اف مایکرو ارګانیزمز ان ایوریډے لایف چې د دې پورې زموږ تیر ویډیو چې هغه ختم شي او دې پورې موږ ویلو او د دې لاندې اکټیویټي 2.4 چې نو غالبا دا پکې موږ کړو او زموږ نننې نوې کوم ټاپک چې په پیج نمبر 27 باندې هغه د کلینینګ اف انوایرنمنت 2 نمبر کلینینګ اف انوایرنمنت دا ټاپک دی زموږ صحیح ده. نو you know that some bacteria can decompose dead body. تاسو ته پته لري چې بعضې بکټیریا داسې دي چې هغه ډیډ باډیز چې دي مړه جسمونه صحیح ده مړه اجسام چې دي هغوی څه کوي د هغې سره څه کوي هغه ډیکمپوز کوي. ډیکمپوزیشن مطلب د ورستېدو دا کم عمل چې دی کم کمپلیکس مالیکولز چې دي صحیح ده هغه سمپل ته چې کله سمپل سیزونو ته چې کله هغه ماتېږي خس کېږي دغه عمل ته ډیکمپوزیشن وایي. البته په ډیکمپوزیشن باندې ځان له جدا دا ځان له غوټ ټاپک ته په دې یو بله ویډیو جوړیږي صحیح ده. نو دونه ډیپ په بګینه شو د لیوله پور خبره کوو د ورستېدو دا کم عمل چې دی ته وایي ډیکمپوزیشن صحیح ده. نو بعضې بکټیریا وایي تاسو ته پته شته چې بعض بکټیریا مړه جسمونه څه کوي هغه ډیکمپوز کوي. such bacteria can also be used to decompose toxic materials present in sewage and industrial wastewater. نو دغه بکټیریا چې دا هغه هم استعمالیږي such bacteria can also be used نو دغه بکټیریا هم استعمالیدای شي to decompose toxic materials چې هغه ډیکمپوز کی ټاکسیک مټیریلز کم زهرجن مواد چې پریزنټ یا موجود دي ان سیوریج اینڈ انډستریل ویسټ واټر دا کم ګندوبه چې د کورونو په پیپونو په ذریعه باندې یا د هوټلونو یا هسپتالونو یا د کارخانو کمي هغه چې موږ کله بهر ته وباسو نو په هغې کې چې کم ټاکسیک مټیریلز موجود دي نو د هغې د ډیکمپوز کولو دپاره هم دا بکټیریا چې دا استعمالیږي صحیح ده. بیا راځو پیج نمبر 28 لا Now, making up medicines. Number 3, making up medicines. Many microorganisms are used for making medicines. زیاتر microorganisms چې دي خوربیني جاندار چې دي دا هم استعمالیږي د دوايانو په جوړولو لپاره صحیح ده. زیاتر خوربیني جاندار چې دي هغه استعمالیږي for making medicines د دوايانو جوړولو لپاره. Fungi and bacteria are used to make antibiotics. فنجای او بکټیریا چې دا استعمالیږي د انټي بایوټکس ته جوړولو لپاره. These medicines are used to kill or inhibit the growth of disease causing bacteria. اوس انټي بایوټکس ته وایي نو دا تاسو ته بیا دلته کې په دې لاین کې ډیفاین کړی دی چې دا دوايانې چې دي انټي بایوټکس یادوي دا دوايانې استعمالیږي چې مړه کي یا منع کي نشونما د هغه بکټیریا کم چې په بیماریاں نکاس کوي صحیح ده کم چې په یو هیلدي انسان کې په یو صحتمند انسان کې بیماریاں نه لګي نو دا انټي بایوټکس داسې دوايي ده صحیح ده. لکه مثال په تور مونږه پینسلین یا د دې ډیرایوټیوز وغیره چې دا نو دا انټي بایوټک هغه د میډیسنز تاسو ته یادوي کم چې وجني صحیح ده یا منع کوي نشونما د چا د ډیزیز کازینګ بکټیریا. Do you know penicillin was the first antibiotic? It was derived originally from a type of fungi known as penicillium. Penicillin چې دا لولنې انټي بایوټک دی چې دا ډیرایو شوی صحیح ده د چانه د اوریجنلی دا د یو فنجای نه دا ډیرایو شوی چې هغې ته موږ هغه فنجای ته موږ څه وایو پینیسیلیم. بیا لاندې یو اکټیویټي ده اکټیویټي 2.5 we take a deep plate of and pour water so that 1 inch of your finger dips into it. په اکټیویټي 2.5 کې څه وایي یو جوړ پلیټ چې دی دا راواخلئ صحیح ده او اوبه پکې واړوئ اوبه په دې کې دومره واچوئ چې ستاسو ګوته چې ده دا پکې غالبا انچۍ پورې ډوبېږي صحیح ده مطلب ستاسو فنګر چې دا پکې دونه ډیپینګ کولی شي لکه لږې اوبه پکې مه راخلئ دومره پورې واخلئ چې ستاسو ګوته پکې انچه ډوبېږي. نمبر 2 now spray powder black pepper on it. اوس داسې کار وکړئ چې په دقه اوبو باندې دا تور مرچ چې دي صحیح ده تور مرچ چې دي د هغې پاوډر چې دي مطلب تور مرچ تاسو میده کړي او د هغې پاوډر چې نو هغه په دې اوبو باندې سپری کړئ هغه پې واچوئ صحیح ده. نمبر 3 dip your finger into it. اوس په دې پلیټ کې دا کم باندې چې تاسو دا مرچ واچول صحیح ده پاوډر چې د مرچ پاوډر پې واچول په دې کې اوس خپل ګوته ډوبه کړئ. د بلیک پیپر will adhere to your finger. نو ستاسو په دې ګوته پورې به دا تور مرچ چې دی صحیح ده دا به پورې څه شي دا به پورې اټیچ شي دا به پورې ونښلي. نمبر 4 put a good quantity of soap on your finger. وس خپل په دې ګوته باندې چې دی نو ښه کافي مقدار د صابون چې دی دا ولګوئ مطلب صابون پې ومږئ. again dip the finger into water. او اوس دغه ګوته دوباره په دې اوبو کې ډوبه کړئ کومو کې چې تاسو ته پاوډر اچولي مرچو یا پاوډر. this time the black pepper will move away from your finger. نو دې ځل به چې تاسو پې کله صابون ولګوئ دې ځل به ستاسو په ګوته پورې دا بلیک پیپر چې دي دا تور مرچ دا به نه انخلي دا به دې اخوا تښتي صحیح ده. نمبر 5 soap repels the germ in this manner. نو په دې طریقه باندې صابون چې دی هغه څه کوي
هغه جراثیم چې دی نو هغه تنبی د ځان نه مطلب موږ چې دا خبره کوو چې یاره لاسونه موږ له په صابون انځل پکار دي د هغې موږ ته فایده به دی چې په دې طریقه باندې چې جراثیم بیا به زموږ دا لاس وخو یا زموږ د سکین خواله چې جراثیم به نشي راتلی صحیح ده زموږ په سکین پورې به نشي ډهیر کېدی بیا پریونټینګ د انفیکشنز لاندې زموږ بل ټاپک دی پریونټینګ د انفیکشنز نو په دې کې اوس موږ به انفیکشنز چې دی د انفیکشنز نه به پریونشن موږ څنګه کوو صحیح ده دا یو څو سټیپس دي نو following are the ways to prevent infections دا هغه طریقې دي چې په دې کې موږ د انفیکشنز نه ځان بچ کوو یا په دې طریقو باندې موږ د انفیکشن نه بچ کېدی شو صحیح ده Number 1 it is essential to wash hands before cooking and eating food and after using toilets دا لازمي ده چې موږ لاس وینځو مخکې د پخلي کولو نه مطلب موږ څه پخلی کوو د هغې نه مخکې یا د خوراک خوړلو نه مخکې یا ټایلټ ته د تلو نه مطلب ټایلټ ته موږ لاړ شو روزو بیا لاس وینځو صحیح ده د ټایلټ اټینډ کول نه وروسته لاس وینځل او د خوراک خوړل نه یا د پخلي کول نه مخکې لاس وینځل چې که د کچرې دا موږ خپل روټین کې واچو نو پریونشنز چې دی دا موږ به د انفیکشن نه موږ پریونټ یو مطلب انفیکشن بیا موږ ته نشي کېدی chances به کمی Number 2 avoid touching your eyes and mouth as these are the points for germs to enter your body خپل سترګې او خوله چې دا مټچ کوئ په لاسونو باندې بار بار ځکه دا هغه پوینټس دي چې په دې باندې جرمز تاسو جسم ته دننه کېږي انټر کېږي صحیح ده دا هغه ځایونه دي چې کم باندې جراثیم تاسو جسم ته دننه کېږي Number 3 get vaccinated at proper time په باقاعده په صحیح ټایم باندې ویکسین چې دا لګوئ صحیح ده It is the important way to prevent many disease دا یو ډېره اهمه طریقه ده ډېر زیات بیماریانې چې دي هغه په دې وجه باندې په دې طریقه باندې چې دي هغه د هغې نه موږ بچاو یا د هغې نه حفاظت چې د زموږ په دې طریقه کېدی شي Number 4 stay at home په کور کې اوسئ if you have signs and symptoms of an infection که چېرې په تاسو کې د یو بیمارۍ د یو وبایي مرض علامات یا څه نښې وي صحیح ده تاسو بیا په کور کې اوسئ چې تاسو آرام وکړئ په خپله باندې او نور چې دی نور د انفیکشنز نه بچ شي مطلب ستاسو په وجه باندې بل چاته بیماري ونه لګي نو تاسو وایي په سټے کوئ په کور کې صحیح ده لکه څنګه چې په کرونا کې موږ ته وایي چې یاره سټے ایټ ہوم Number 5 in case of any injury که چېرې ستاسو سزا چې دی دا خوږ شي یا زخمي شي cover the wound immediately نو تاسو دا زخم چې دا فورن چې دا پټوئ صحیح ده وذ بینډیج په هغه پټۍ باندې مطلب دا پټۍ کوئ اینډ کنسلټ ا فزیشن او بیا ډایرکټ چې دی نو خپل هغه ډاکټر سره چې دی نو هغه کنسلټیشن کوئ مطلب خپل هغه علاج چې دی نو هغه ډایرکټ چې دی نو دا کوئ مطلب ټیپ پکې ډېر مال صحیح ده او فرست اپ خو داسې کوئ چې خپل دا زخم چې دی نو دا په بینډیج باندې کور کوئ پوینټ ټو پونډر can you tell more steps to prevent infection وای آیا تاسو څه نور داسې څه سټیپس چې دی دې کې تاسو ته وایي صحیح ده په دې پیج نمبر 28 په دغه شته پیج باندې دا اسایټ ته یو دغه دی صحیح ده دا وایي point to ponder can you tell more steps to prevent infection آیا تاسو نور داسې څه سټیپس ولرئ چې پای باندې موږ انفیکشن چې دی د دې نه موږ زموږ بچاو کېدی شي دا کم سټیپس چې دي موږ ته ووایي دا 15 صحیح ده د دې نه نور هم داسې ډېر بلا شی سټیپس چې دی دا شته چې په هغې باندې زموږ انفیکشن نه موږ ځان بچ کولی شو په هغې کې فوډ سیفټي ده لکه مطلب په صفا لوښو کې خوراک خوړل یا کوکینګ نه مخکې مطلب یوټنسلس چې دي لوښي چې دي هغه وینځل په صفا په ګرمو اوبو سره چې په هغې کې مطلب مایکرو ارګانیزم چې دی هغه پورې نه اډهیر او موږ صحیح ده هغه موږ ته انټر نه شي نو دا پکې هم راتلی شي بیا زموږ پرسنل آیټمز دي لکه مثال په طور موږ ریزر دی یا زموږ ټوت برش دی یا زموږ ټاول دی یا زموږ د خوراک لوښي دي یا زموږ مطلب کم ګلاس کې چې موږ اوبه څکو نو هغه موږ یو انفیکټډ کس سره موږ شیرینګ ونه کړو چې هغه جراثیم چې دی هغه مایکرو ارګانیزم چې هغه موږ ته رانشي یا دا انفیکشن موږ ته ونشي صحیح ده دغه شانې د دې نه علاوه ټریول موږ فرض کوو او موږ وایو چې یاره موږ سیف ټریول وکړو نو موږ مخکې خپل چې یاره موږ انفیکټډ خو نه یو موږ د هغې نه مخکې به موږ څه کوو موږ به ویکسین وغیره چې دی نو دا به لګوو نو داسې بلا شی سټیپ نور هم شته چې هغه موږ د انفیکشنز نه چې موږ زموږ پریونشن کولی شي صحیح ده که موږ پال وکړو بیا پیج نمبر 29 ته به راشو په پیج نمبر 29 باندې تاسو ګورئ دلته کې دي کی پوینټس کې وایي all those tiny organisms صحیح ده په دې کې تاسو څه وایي all those tiny organisms that can be seen under the microscope are called microorganism ټول هغه ژوندي څیزونه واړه ژوندي څیزونه صحیح ده کم چې د مایکروسکوپ لاندې موږ لیدی شو کم چې د خوردبین لاندې موږ لیدی شو هغو ته څه وایي هغو ته وایي مایکرو ارګانیزم
Viruses, bacteria, and fungi are the major groups of microorganisms. Virus, bacteria او fungi چې دا غټ ګروپونه دي د microorganisms. صحیح ده؟ Viruses are very tiny infectious particles. Viruses چې دا ډیر زیات واړه انتهایی واړه infectious particles دي. مطلب داسې particles دي چې مطلب دا infections پیلاوي. Infectious وته څه چې infections پیلاوي. صحیح ده؟ بیا د bacteria are single celled microorganisms found in all types of environment. Bacteria چې دی دا single celled مطلب یې د یوې خلیې نه جوړ مایکرو ارګانیزم دی خوربیني جاندار دی فاوند چې مونږ کېږي ان آل ټایپس اف انوایرنمنت په هر قسم ماحول کې مطلب دا دی چې په هارټ سپرینګز کې مونږ کېږي او په کوډ ګلیشیرز کې مونږ کېږي په هوا کې مشته په خاوره کې مشته صحیح ده نو مطلب په هر قسم انوایرنمنت کې بکټیریا مونږ کېږي بیا د فنجای آر سمپل یونیسیلر او ملټي سیلولر ارګانیزم فنجای چې دی دا ساده یوې خلیې والا یا زیاتو خلیو والا جاندار دی یوې خلیې والا هغه مطلب هغه موږ په نیکډ آی سر نشو لیدلی مایکروسکوپ باندې به موږ څه کوو ملټي سیلولر کم چې موږ ته په نظر راځي لکه مطلب په دې کې دا اګیرکس چې دی مشروم صحیح ده دا چې دی دا یو ملټي سیلولر فنجای ده یا په برډ مولډ چې دی وغیره دا ملټي سیلولر دی بیا سم مایکرو ارګانیزمز ډو ډیکمپوزیشن بعضې خوربیني جاندار چې دي نو هغه ډیکمپوزیشن کوي مطلب دا دی چې هغوی یو څیز چې دی یو مړ جسم چې دی هغه څه کوي هغه ورستی هغه ډیکمپوز کوي هغه خس کوي دی بریک ډاون د کمپلیکس میټر اف ډیډ باډیز انټو سمپل کمپوننټس دوی څه کوي دوی ماتوي دغه کمپلیکس میټر دا کم پیچیده ماده چې ده دا ماتوي د مړو جسمونو سمپل کمپوننټس او د دې نه ساده څیزونه ساده اجزا چې ده تی مطلب دا خس کوي ساده اجزا ته بدلی The 5 major sources of the transmission of infectious disease are air, water, animals, food and direct contact. پنځه غټې کمیجري چې د انفیکشس بیماریانو د فیلاوېدو صحیح ده نو هغه څه دي هغه یو هوا شوه اوبه شوې ځناور شو خوراک شو او ډایرکټ کنټیکټ براه راست رابطه صحیح ده نو دا پنځه سیزونه چې د دې وجه انفیکشس ډیزیز چې د هغه پیلاوېږي دا غټې ذریعې دي صحیح ده بیا دی وایي many microorganisms are used to make medicine زیاتر مایکرو ارګانیزم چې زیاتر خوربیني جاندار چې دي هغه استعمالیږي چې د هغې نه څه جوړ شي دوايانې دې جوړ کړی شي in order to prevent infections چې موږ د انفیکشنز نه بچ شو صحیح ده چې زموږ انفیکشن نه بچاو شي we should keep ourselves neat clean and get vaccinated at proper time نو موږ خپل ځان ساتل پکار دي صفا سوترا او په ټایم باندې موږ ویکسینیشن موږ ویکسینیټ شو صحیح ده نو دا زموږ دپاره به صحیح دا به زموږ د انفیکشن نه موږ به پریوینټ کوي Food items of daily use e.g. yogurt and bread are prepared by using microorganisms. د روزمره استعمال کم خوراک سیزونه چې دي لکه مثال په تور ماستو شو یا روټۍ شوه صحیح ده یا ډبل روټۍ نو دا تیاریږي د مایکرو ارګانیزمز د خوربیني جاندارو په استعمال سره مطلب په دې کې هم کم بینیفیشل مایکرو ارګانیزمز چې دي نو د هغې پکې هغه رول دی تېره ویډیو کې موږ ویلي وو چې یاره بینیفیشل مایکرو ارګانیزمز چې کوم دي د هغې په مدد سره مختلف د خوراک سیزونه چې دي نو هغه موږ تیار او د هغو پکې یو کردار دی د دې نه بغیر هغه نشي تیارېدی په راروانه ویډیو کې به موږ کوو د دې چپټر ایکسرسایز صحیح ده او دا ویډیو چې دی دا زموږ دا کم موجوده ویډیو چې ده د دې پورې به زما خیال چې پوره او د راروانې ویډیو پورې ستاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان